ستا محبت را نرشتا د مور او پلار ورککړه ای خود غرض دنیا مان دلار ورککړه ای خود غرض دنیا مان دلار ورککړه ستا محبت را نرشتا دام کباب نور اجازه ده یو به ذوق مور په تامه 100 روپے سپارلې 55,000 روپۍ په ما وسپارلې. الله پاک دې ګلې ګلزار کا خدای دې ولي کبلې کا خاورې دې در سره سره ګرځي چې ارزي کی خدای دې غزه در تبخمل کې او پروردگار دې او شپې ورځې پکې ګلان غونتا وکا خدای دې در سره ډیر خو وکا خدای دې پاچا کا خدای دې او دغه امانت دی وروره پارلې خدای دې ګلې ګلزار کا خدای دې دومره در کا چې پراټولاونه استړې شي. الله پاک دې پاچا کا خدای دې سبب وکا چې تا ما سره دومره مرسته وکړه کومه خیر وسی او دغه ډوړې ده ولا چې ویلې لوخي مې مراوړلې ارثه په دې چاغي دې خپل نور وروره دا پلاو مې راوړې ده چې مشهور هوټل پلاو دی هغه پلاو مې ورته هغه هم راوکړي وروره دغه نور کاسي دغه د غوښه وروره د کباب غوښتنه د کړې وه کاسي راوړي دا وروره کباب دی چې دا د مشهور هوټل کباب مې ورته راوړی دی دغه د کوم مشهور هوټل دی دغه به ورته جوړ کړی دا واړوئ دا واخلئ دا واخلئ دا واخلئ دا ډوډۍ دام کباب او دغه واخلئ دام چټني ورو دغه کباب دغه پلاو دغه بل سبزي او زمون دو خمل مستیا مې ورکړل چې یو ناچاره کورنۍ ده او 55,000 روپۍ نغده مرسته مې هم ورسره هم وکړله. الله حافظ. دا مونږ به نور شروع کړو تاسو ته نور اجازه ده یو به ذوق کړم ستا محبت را نرشتا د مور او پلار ورککړه ای خود غرض دنیا مان دلار